پښتانه قام کې د ښځې یو مکمل کامل صفت چې یو انسان مطمئنه کی پښتون مطمئنه کی ډیرو خلکو به کم اورېدلی وي. زه کوشش کوم د ښځې په ذات باندې خبره کوم. امکان لري چې ډیر خلک ورسره متفق وي او ډیر خلک نه وي. ډیرو قدرمنو پښتنو ورونو آدم علیه السلام په جنت کې ژوند کوي. علما کرام وایي چې آدم علیه السلام په جنت کې پریشان او خوشحاله نه و او پاک رب دغه شی لیدی. پاک رب د آدم علیه السلام دغه پریشانی کتله. جنت یو داسې ځای دی چې دا د خوشحالي ځای دی. په جنت کې د امکان نشته چې سړی د پریشانه سي. د دنیا هر سہولت هر نعمت موجود دی چې ستا په دماغ کې کم شی راسي، په فکر دی کم شی راسي، هغه شی به حاضر وي. پاک رب رب العالمین د ښځې په صورت کې، د ښځې په شکل کې هوا نه تخلیق کا، هوا نه یې جوړه کا. هوا نه ښځه په ښځه کې چې پاک رب کوم خوند یې ښی دی، کم احساسات یې دی، کم کشش یې ښی دی، پاک رب الله تعالی خپله یې ښی دی. دا د پاک رب خپله فیصله ده. په جنت کې په کربو هورې وې، په جنت کې په کربو غلمان وو، جنت کې د شاتو ویالې وې، د شرابو ویالې وې، د شیدو ویالې وې، او بیا په دا دونه نعمتونو کې د آدم علیه السلام پریشانه کېدل، پریشانه اوسېدل. نو پاک رب د ښځې په شکل کې آدم علیه السلام ته یو داسې تحفه ورکه چې د هغه ټولې پریشانۍ ختم سوې، خوشحاله سو. او چې کله یې هوا نه و مخته راله، آدم علیه السلام غېږ په ګرځوله. الله حکم په وکړي چې پام تر اوسه پورې نکاح نه ده سوې. په جنت کې په کربو هورې غلمان، په جنت کې د شاتو ویالې، د شرابو ویالې او د شیدو ویالې. جنت د سہولیاتو مرکز دی. هر ضرورت په یو سکند کې پوره کېږي چې تا په فکر کې نه راوړي، تا په دماغ کې مغزو کې نه راوړي، هغه ضرورت د انسان پوره کېږي. نو په داسې جامع او مکمل ځای کې د آدم علیه السلام پریشانه اوسېدل، دا د پاک رب لخوا او آدم علیه السلام ته د هوا نه تحفه ورکول، هوا نه تخلیقول، جوړول، جنت ته رالېږل او د آدم علیه السلام زړه خوشحاله کول، د هغه ټولې پریشانیانې ختمول. دا معلومیږي چې هوا نه یو معمولي تخلیق نه دی، ښځه یو معمولي تخلیق نه دی. بد د ښځې احترام اوسي، د دوی د احساساتو احترام اوسي. ښځې خپل وجود خپله نه دی جوړ کړی، خپل فکر یې خپله نه دی جوړ کړی. د ښځې وجود، د ښځې فکر، د ښځې رب جوړه کړې ده. او په دې کې احساسات چې کم دي، کم احساسات چې دا لري، دا پاک رب جوړ کړي. کم کشش چې دی، دا پاک رب پکې اچولی. کم خوند چې دی، دا الله تعالی پکې اچولی دی. نو که ښځه خپل خاصیت، خپل خصوصیت دا له لاسه ورکړي، بیا دا ښځه نه پاتېږي، بیا بل شی ځینې جوړېږي. د ښځې یو دید، یوه خندا د یو انسان تقدیر بدلوي، د یو انسان ژوند بدلوي. دونه مکمل وجود، دونه مکمل هستی، دونه مکمل انسان، بیا د دې په ښایست پسې خبرې کول، د دې په ذات مسلسل منفي تبلیغات کول، د دې حیثیت کمول، دا به هم د ښځې د وجود سره یوه جفایي، بې وفایي به باید موږ داسې ښځه چې پاک رب تخلیق کړې ده، خصوصا د نر لپاره یې تخلیق کړې ده چې نر د دې له وجوده خوشحاله سي، دې په لیدلو باندې خوشحاله سي، دې په ناسته باندې خوشحاله سي، په ملګرتیا باندې خوشحاله سي، خوشحالي محسوسه کړي. قدرمنو د ښځې وجود و پښتانه ته له شک و شبهات سره ښول سوي دي، مشکوکه ښول سوي دي. پښتانه ته ویل سوي دي چې ښځه په دې به اعتبار نه کوي، ښځه قابل اعتبار نه ده، د زړه حال به نه ورته وایي، مشوره به نه ورسره کوي. یعنی په پښتانه کې د ښځې وجود یو مخ ختم کړی دی. د ښځې او د حیوان وجود یو شان ته ښول سوي دي. وجه یې څه وله؟ وجه یې دا وه چې نن سبا کوډګران، جادوګران دې خلکو نه غوښتل چې یو ښځه او یو میړه ښه خوشحاله ژوند وکړي. کوډګرانو، جادوګرانو دا خواهش و چې ښځه او میړه جنګ وکړي، په کور کې جنجال وي، یو له بله بدمینه سي. نو به دا ښځه او میړه دواړه د تعویز دم چوف لپاره، د کوډو لپاره، د جادو لپاره موږ ته حاضر سي. او بالکل دغسې دی. په پښتانه قام کې اکثریت ښځې خپلو میړو خوشحاله نه دي، مسلسل ورسره په جنګ کې، په دعوه کې. داسې میړونه هم له ښځو نه دي خوشحاله. نو دوی موږ اکثره د جادوګرانو، کوډګرانو په کوټو کې وینو چې دوی د تعویز له لارې او د کوډو له لارې، د دم چوف له لارې، د پیلوتو له لارې کوشش کوي چې ځانونه مطمئن. نو د آدم علیه السلام د